شي خبرونه له پاکستان کوي پرون دغلته د ډالرو په مقابل کې د پاکستاني روپۍ ارزښت 300 ته ټیټ شوی و. دا معلومات د مرکزي بانک لخوا خپاره شوي. سوداګر وایي چې په آزاد بازار کې ارزښت تر دې هم ډېر لوېدلی دی. دا هر څه په داسې وخت کې پیښیږي چې دغلته یو سرپرست حکومت چارې پر مخ وړي. د روپۍ ارزښت 2 پرلپسې ورځې ټیټ و. د پاکستاني روپۍ د ارزښت له لوېدو سره د دغه هیواد په بازارونو کې د توکو بیې هم لوړې شوي دي. رحمان الله په پېښور کې له خلکو سره غږېدلی او وروستی حال لري. پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ په ارزښت کې ریکارډ کچ کمی راغلی. د پاکستان مسلم لیگ نوازون په مشرعیت ائتلافي حکومت لخوا د مالیې د نړیوال صندوق یا IMF سره د تړون لاسلیک کولو او پاکستان ته بیا د پور د لومړي قسط ترلاسه کېدو سره په پاکستان کې د روپۍ ارزښت کې ټیکاو راغلی و. خو اوس بیا د روپۍ ارزښت کې کمی راغلی او دلته صرافیان دا وایي چې په انټر بانک کې د ډالر بیه چې ده دا 300 ته رسېدلې ده او په آزاد یا اوپن مارکیټ کې بیا د ډالر بیه چې ده دا د 300 اوښتې. د صرافیان دا هم خبره کوي چې د ډالر چې دی د دې د لوړېدو یا د روپۍ د ارزښت کمېدو بېلابېل لاملونه دي. خو لاملونه چې هر څه وي په پاکستان کې ورسره ګراني راغلې ده او د عام خلکو ژوند ورسره د ستونزو ښکار شوی دی. د پېښور یو شمېر عادي وګړو او سوداګرو موږ ته د خپل ستونزو په اړه وویل. په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ د ارزښت کمېدو دا لومړی ځل نه دی. په تېرو څو میاشتو کې په دغه کې لږ لږ کمی راتلو. اوس دغه کمی چې د روپۍ د ارزښت دا خپل ریکارډ کچې ته لوړ شوی دی. هند د سپوږمۍ پر جنوب برخې د خپلې فضایي بیړۍ له کېنولو وروسته په لومړي ځل د بیړۍ د فعالیت ویډیو خپره کړې ده. ویډیو کې ښکاري چې دغه بیړۍ د سپوږمۍ سطحې ته ښکته کیږي او دغلته پر یوه کنده یې سیوری ښکاري. بیړۍ به اوس خپل څیړنیز فعالیتونه پیلوي. یو تاریخي انځور په جرمونو د تورن امریکایي ولسمشر په توګه دا لومړی ځل دی چې دا ډول انځور ترې اخیستل کیږي. خو دا بیا لومړی ځل نه دی چې ډونالډ ټرمپ د تورن په توګه انځور اخیستلو ته بیول کیږي. خو په دریو نورو جرمي قاضیو کې هغه له انځور اخیستلو بخښل شوی دی. په هر حال هغه د ځمکې په مخ یو نه پیژندل شوی خلک او 10 دقیقو وروسته زندان ته ننوت. د ځینو اداري موضوعاتو لپاره نږدې نیم ساعت په بند کې و چې وروسته د 200,000 ډالرو په ضمانت خوشي شو. څه چې دلته پېښ شول له عدالت سره خیانت و. موږ کوم ناسم کار نه دی کړی. امریکا ښایي دا ورځ په یاد ولري. د خپل ډول لومړنی انځور چې د میوزیم په دیوالونو او تاریخي کتابونو کې به ځای ومومي.